ګرانو کتونکو که تاسو ته یو داسې طاقت ملو شي چې تاسو د یو ځای نه غیب شئ او بل ځای ته لاړ شئ او په دې طاقت باندې تاسو د خپل ښار ټول بینکونه نه غلا وکئ بالکل دغه شانتي کیږي زموږ په نن ویډیو کې د کهانۍ په شروعات کې موږ د ډیوډ نوم یو هلک وینو چې په یو وړوکي شانتي ښار کې خپله زندګي تیروي او د ده په کلاس کې د میلي نوم یوه جنۍ هم وي چې د ډیوډ ډیره زیاته خوښه وي. یوه ورځ ډیوډ میلي له یوه تحفه ورکړي خو دغه تحفه ته د مارک نوم یو هلک واخلي او د دې دواړو پریشانو کولو دپاره دغه تحفه جمع شوې واورې ته ولي. په دې باندې ډیوډ له ډیره زیاته غوسه ورشي او د دغې تحفې راغستلو دپاره واورې ته راشي او چې څنګه دی دغه تحفه راوچته کړي نو د ده د خپو د لاندې واوره ماته شي او دی لاندې اوبو ته لاړ شي او په دې اوبو کې دی ډېر لرې لاړ شي او د وتلو ورته هېڅ لاره نه میلاویږي او په بله لمحه کې چې د ده سترګې وغړېږي نو دی په یو لایبررۍ کې پروت وي. د ده دماغ بیخي کار نه کوي چې زه د هغه اوبو نه دې لایبررۍ ته څنګه راورسېدم. خیر د دې نه پس ډیوډ د لایبررۍ نه راوځي او خپل کور ته راشي چې هلته کې د ده پلار د ده انتظار کوي. اصل کې ډیوډ خپل پلار سره یوازې اوسیږي ځکه چې د ده مور ډېر په وړوکوالي باندې پرېښې وي او چېرته تللی وي. بیا د ده پلار ده ته ډېر غوسه شي او تپوس ترې وکړي چې ته اوسه پورې چېرته وي خو ډیوډ ولله د دې خبرې هېڅ جواب ورنه کړي او خپلې کمرې ته راننوځي او د ده پلار په غوسه کې کمرې ته هم چې ورپسې څنګه راننوځي نو ډیوډ په خپله کمره کې نه وي او دوباره هغه لایبررۍ ته تللی وي او دا اندازه ورته وشي چې ما سره د یو ځای نه بل ځای ته په غیبو باندې د تللو طاقت دی چې بیا دی واپس خپلې کمرې ته راشي او خپلې جمع کړې پیسې راواخلي او دویم ښار ته د شپ کېدلو فیصله وکړي او د شپې یوه ډایري راواخلي او په هغې کې د مختلفو ښارونو تصویران وګوري او دغه ښارونو ته د تللو فیصله وکړي خو په دې دوران کې دی د یو بلډینګ تصویر وویني چې هلته کې دی په وړوکوالي باندې خپلې مور سره تللی وي. په دې کې اچانک دغه کمره په ړقېدو شي او دی غیب شي او هغه بلډینګ ته لاړ شي. دې سره ده ته دا اندازه وشي چې زه صرف هغه ځایونو ته تلی شم کوم ځایونو ته چې زه مخکې تلی یم چونکې اوس دی په خپل طاقت باندې پوه شوی وي. په دې وجه ده په دماغو کې د یو بینک لوټ کولو خیال راشي او د دغه بینک لاکر چک کولو دپاره دغه بینک ته لاړ شي او چې کله شپه شي او بینک بند شي نو د خپل جادو په ذریعه دغه بینک ته راننوځي او د بینک ټولې پیسې په یو بیگ کې راواچوي او په لږ وخت کې دا ټولې پیسې خپلې کمرې ته راوچلي او په سبا له باندې بینک والا ته چې د غلا باره کې پته ولګي نو هغې پولیس ته اطلاع ورکړي او پولیس د دې غلا باره کې انویسټیګیشن شروع کړي. دلته کې موږ د روبرټ نوم یو بوډا سړی وینو چې د دې انویسټیګیشن انچارج وي. هغه د بینک منیجر نه د تېرې شوې یوې میاشت د سی سی وي ټي کیمرې ریکارډ شوي ټول ډیټیل وغواړي ځکه چې دی هغه ټول خلک وویني چې د تېرې شوې یوې میاشت نه بینک ته تللی راغلی وي خو ده ته دا پته ولګي چې د بینک لاکر تېرې شوې یوې میاشت نه دی کولو شوی نو بیا سوال دا پیدا کیږي چې دا غلا چا څنګه وکړه. د دې نه پس روبرټ د بینک منیجر ته وایي چې زه څه داسې خلک پیژنم چې هغې سره په غیبو باندې د یو ځای نه بل ځای ته د تللو طاقت دی او په دې غلا کې د داسې خلکو لاس دی او دغه شان یو څو کاله تیر شي او موږ ډیوډ وینو چې په یو اپارټمنټ کې اوسیږي او د سهولت هر یو شیز ورته برابر وي. د سره په دې اپارټمنټ کې یوه داسې کمره وي چې په هغې کې د مختلفو ملکونو پیسې ږدي. بیا دی په خپل طاقت سره د لندن یوې شرابخانې ته لاړ شي چې هلته کې دی یوه ښایسته جنۍ وویني او بغیر د څه سوچه غیب شي او د دغې جنۍ خواته روځي خو د ډیوډ د غیبېدلو په دوران کې په دې شرابخانه کې د ګریفن نوم یو هلک وي چې په خپلو سترګو باندې د ډیوډ دا داسې کار کول وویني. بیا ډیوډ دغې جنۍ سره د سرفنګ کولو دپاره ایجپت ته لاړ شي او هلته کې وخت تیر کړي. د دې نه پس دویم طرف ته موږ په ځنګل کې یو بل کس وینو چې هغه سره هم د ډیوډ په شانتې طاقت وي خو هغه د دغه طاقت استعمال نشي کولی ځکه چې د هغه جسم په یو تار باندې تړلی شوی وي. په دې کې موږ روبرټ هم وینو چې دې ځای ته راشي. دغه کس روبرټ ته وایي چې ته آخر زمانه څه غواړئ نو په جواب کې ورته روبرټ وایي چې چا سره هم ستا په شانتې طاقت وي نو زه هغې ټول مړه کول غواړم. بیا روبرټ دغه کس مړ کړي خو د دغه کس د مړ کولو نه بعد روبرټ ته یو کال راشي او دغه کال د هغه غلا باره کې وي چې یو څو کاله مخکې د بینک نه شوي وي. د دې نه پس موږ ډیوډ وینو چې په نیویارک کې خپل کور ته راشي خو په کور کې د نظر په روبرټ باندې پریوځي چې د کور ته راغلی وي او د انتظار کوي. روبرټ د نه د بینک د غلا باره کې تپوس وکړي خو ډیوډ وله هیڅ جواب ورنه کړي الټه د بېعزتي شروع کړي. روبرټ له په دې باندې ډېره غوسه ورشي او په یو ډیوایس وله شاټونه ورکړي. ډیوډ هم د دې ځای نه د غیبېدو کوشش کوي خو دې جټکو سره دی ډېر زیات کمزوری شوی وي. بیا روبرټ دی په یو تار باندې د خپې نه وتړي چې دی د دې ځای نه ونه تښتي خو ډیوډ هم خار نه مني او چې څنګه یو پیره بیا د خپل طاقت استعمال وکړي نو دا پیره دی خپلې هغې کمرې ته راورسي په کومه کمره کې به چې د پیسې ښودلې. دلته کې ډیوډ د خپلې خپې نه دغه تار کټ کړي او ډېر شي پیسې ځان سره واخلي او فوراً د دې ځای نه وتښتي.
او خپل زوړ کور ته راشي چې هلته کې د پلار دته په خپل کور کې د اوسېدلو ریکویسټ وکړي، ځکه چې د پلار د باره کې ډیر فکر کوي. خو ډیوډ ورته وایي چې ته اوس زما باره کې بالکل فکر مه کوه، او چې څنګه سبا ورشي نو د خپل کور نه بهر وځي او د خپل کلاس فیلو ملي په تلاش کې ولګي. اخر کار د ډیر تلاش نه پس د ملي په یو شراب خانه کې ملو شي چې هلته کار کوي. خو په دغه ځای کې چې څنګه د مارک نوم یو هلک بیا د دې بېعزتي وکړي نو ډیوډ ځان سره غیب کې او د بینک په لاکر روم کې پرېږدي، او واپس چې د ملي خواله راشي نو هغې سره خبرې شروع کړي او دروغ ورته وایي چې زه د نیویارک په یو بینک کې کار کوم. د دې نه پس پولیس چې د بینک په لاکر روم کې مارک ګرفتار کړي نو مارک ورته د ډیوډ باره کې ټوله خبره وکړي چې زه هغه څنګه دلته کې راوستم. د دې خبرو نه روبرټ ته د اندازه وشي چې د بینک لا هم ډیوډ کړې ده. په دې وجه دی بیا د ډیوډ د نیولو دپاره د هغه روم ته لاړ شي. بل طرف ته موږ ډیوډ او ملي وینو چې یو بل ته ډیر نږدې شوي وي او د چکر دپاره روم ته راغلي وي، او چې کله کوروسوم ته دننه ورننوځي نو هلته کې د دې ملاقات ګریفن سره وشي. ګریفن ډیوډ ته وایي چې ما سره هم ستا په شان د غیبېدو طاقت دی، او دا طاقت چې چا سره وي نو هغه ته جمپرز ویلی شي. او دا هم ورته وایي چې د پیلاسۍ نوم یو ګروپ زموږ د مړ کولو دپاره موږ پسې شاته لګېدلي دي. خو د ده د خبرې پوره کولو نه مخکې یو دوه کسان په دې باندې حمله وکړي او د دواړو په منځ کې یو زبردسته جګړه شروع شي. په دې دوران کې ډیوډ د دې ځای نه د تښتېدو کوشش وکړي، خو دغه کسان ډیوډ په یو تار کې ګیر کړي چې څنګه یې مړ کوي. نو په دې دوران کې ګریفن پې د شاته نه راشي او دغه دواړه کسان ووهي او ډیوډ ته آزاد کړي او د هغې نه پس خپلې خفیه اډې ته لاړ شي. خو د تللو په وخت کې دې ځان پسې شاته یو نشان پرېږدي چې بیا ډیوډ دغه نشان پسې شاته لاړ شي او د ګریفن خفیه اډې ته ورسي. ګریفن چې په خپله اډه کې ډیوډ وویني نو ډیر زیات خفه شي او ده ته فوراً د دې ځای نه د واپس تللو دپاره ووایي. ډیوډ هم د ده خبره ومني او فوراً د دې ځای نه غیب شي او د ملي خواله راشي او دواړه د کوروسوم نه بار راوځي. خو په دې دوران کې دغه ځای ته پولیس والا راشي او دا دواړه ګرفتار کړي. او چې کله ډیوډ په پولیس سټیشن کې وي نو د سره په دغه وخت کې د ملاوېدلو دپاره د میری نوم یوه ښځه راشي چې اصل کې د ډیوډ سکه مور وي. میری ډیوډ ته وایي چې تا سره د پولیس نه د بچ کېدلو دپاره صرف یو څو منټه دي او د حد کړو چابیانې ورله ورکړي چې بیا ډیوډ په دغه چابیانو باندې خپل ځان کولو کړي او د پولیس سټیشن نه راوځي او فوراً ملي خپل کور ته بوځي، ځکه چې دا د دې معاملې نه لرې شي او څه نقصان ورته ورونه رسي. بل طرف ته روبرټ د ډیوډ پلار ویلیام سره ملاوېدلو دپاره راشي او د هغه نه د ډیوډ باره کې تپوس وکړي. خو په جواب کې ورته ویلیام وایي چې زه د تیر شوي 8 کالو نه خپل زوی سره نه یم ملو شوی. دویم طرف ته چې ډیوډ د ګریفن خفیه اډې ته راشي نو د ګریفن په کمره کې د مختلفو خلکو تصویران وویني چې د مختلفو ملکونو پیراډنس وي. دا تصویران چې وویني نو ډیوډ ګریفن ته وایي چې دا پیراډنس آخر ولې موږ پسې شاته لګېدلي دي. نو په جواب کې ورته ګریفن وایي چې د پیراډنس او د جمپر ترمنځ کومه لړۍ ده نو دا اوسنۍ نه ده بلکې د تیر شوي زرګونو کالو نه را روانه ده، او جمپر سره چې کوم طاقت دی نو پیراډنس په هغې باندې قبضه کول غواړي، یعنی هغه حاصلول غواړي. د دې خبرو اورېدو سره ډیوډ ته دا اندازه وشي چې موږ سره د ویلیام او د ملي ژوند ته هم خطره ده. په دې وجه دی فوراً خپل زوړ کور ته راشي او د پلار تلاش شروع کړي چې په یو فرش باندې ورته بېهوشه ملو شي. دی خپل پلار راوچت کوي او هسپتال ته یې بوځي ځکه چې د هغه ژوند بچ کړي او د هغې نه بعد واپس د ګریفن اډې ته راشي او د هغه نه د روبرټ باره کې تپوس وکړي ځکه چې دی د روبرټ دا قصه همیشه دپاره ختمول غواړي. خو په جواب کې ورته ګریفن وایي چې زه په خپله د 10 کالو نه د روبرټ په تلاش کې یم. په دې کې د ډیوډ په دماغو کې یو خیال راشي چې روبرټ ویلیام ته د نقصان وررسولو نه پس اوس به ملي پسې ځي. په دې وجه دی د روبرټ د ګیرولو دپاره هغه ته یو پلین جوړ کړي او د پلین مطابق چې څنګه د ملي کور ته ورسي. نو په دې کې روبرټ هم د ملي کور خواته راورسي او ډیوډ د مجبورۍ نه ملي ته د خپل طاقت راز بیان کړي او د دې ځای نه غیب شو ملي ځان سره د ګریفن خفیه اډې ته بوځي. بل طرف ته چې روبرټ د ملي کور ته دننه راننوځي نو دته په کور کې څوک هم ملو نشي او په هغه ځای کې یو غټ ډیوایس ولګي د کوم ځای نه چې ډیوډ او ملي غیب شوي وي ځکه چې دی هم هغې پسې شاته ورسي. بل طرف ته چې ګریفن ډیوډ ملي سره خپلې خفیه اډه کې وویني نو ډیر زیات ورته غوسه شي او ورته وایي چې ستا دلته په راتلو سره به اوس پیراډنس ته زما د خفیه اډې پته ولګي. په دې کې روبرټ هم دې ځای ته راشي او په خپل هتیار سره په ډیوډ باندې حمله وکړي او د درې واړو په منځ کې یو زبردسته جګړه شروع شي. خو روبرټ په دې دواړو باندې ډیر زیات زورور وي. په دې وجه ګریفن یو خالي میدان ته لاړ شي او غیب شي او د روبرټ د وجلو دپاره په یو غټ بس کې واپس راشي او روبرټ په دغه بس باندې ووهي. خو د بدقسمتۍ نه روبرټ په دې حادثه کې هم بد شي
او دغه شان په دې جنگ کې دی غیبیږي راغیبیږي، کله ایجپت، کله نیویارک او کله لندن ته ځي، او اخر کار دی روبرټ مړ کولو دپاره روبرټ یوې داسې دښتې ته بوځي چې هلته کې د څه درک هم نه لګي، او هلته کې خالي لاس پرېږدي او واپس د دغه ځای نه غیب شي او د ملي خوا له راشي، او یو څو ورځې بعد د ډیوډ مور د سره د ملاوېدلو دپاره راشي او خپله ټوله خبره ورته وکړي چې ما ته ولې په وړوکوالي باندې پرېښې وي. د ده مور ده ته وایي چې زه یو پیرډنس یم او ستا د پیدایش نه پس چې ما ته پته ولګېده چې ته یو جمپر ځې، په دې وجه ته ما پرېښودې ځکه چې نور پیرډنس ته ستا د اصلیت پته ونه لګي او ستا ژوند ته څه نقصان در ونه رسوي. په بل سین کې موږ ډیوډ او ملي وینو چې دواړه غیب شي او یو نوي ښار ته راشي او د خپل نوي ژوند شروعات وکړي. دې سره دا ښایسته کهاني هم په دې ځای باندې ختمېږي. ګرانو کتونکو که ویډیو م خوښه شوې وي نو لایک کمنټ یې کوئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ.